دا د کندهار د شورندام په صنعتي پارک کې د وچې میوې د پروسس تازه جوړه شوې فابریکه ده. د وچې میوې د پروسس دغه کارځای د $1.5 میلیون په ارزښت جوړ شوی. دلته شاوخوا 200 کارګر د وچې میوې د پروسس په بیلابیلو پړاوونو کې کار کوي او په میاشتني ډول له 10,000 افغانۍ څخه نیولې تر 15,000 افغانۍ پورې عاید ترلاسه کوي. شکرپاره د لاس واسم پاکوم سموم د خلک درولې دي معنا شل قسم پاکټ ته درولې دي د ماشام پورې لاس کا سخت غرمه پرې اخته بیا لاس کا نور د ماشام اخته چې د ماشام کار وکړي 400 افغانۍ دي او که د غرمه کار وکړي 300 افغانۍ دي 300 افغانۍ 3.5 افغانۍ روزانه راکوي بعد هغه وخت چې د ماشام اخته بیا 400 افغانۍ راکوي دا نور ماشمان سره اخته چې 3.5 په چن کې پیدا کوي نو موږ ډېر ښه گزاره وکړو. زه دلته د شکرپارې د پروسس ټول کوم چې د ورځې ماته 400 افغانۍ راکوي چې زما د کورنۍ او زما د ورځې د خرڅ کېږي. د وچې میوې د پروسس دغه فابریکې مشر وايي پروسس شوې وچې میوه د هند، پاکستان، ایران او متحده عربي امارات ترڅنګ د تاجکستان بازارونو ته استول کېږي. نوموړي وايي د ورځې تر 6 ټنه پورې انځر، شکرپاره، ابجوش، کشمش او زیره پروسسولی شي. د کارخونې د مشر په خبره د وخت په تیریدو سره به د تولید کچه نور هم لوړه شي. د ورځې تقریبا 15 ټنه دغه موږ پیکینګ کوو 15 ټنه شکرپارې د اوجوشو د انځورو نو سیزن سر دی اول د واره شکرپاره موږ په دغه کې د دوام واري د تورو دغه او زیره او سیزن زیره هم د کېږي پاکېږي جوړېږي شکرپاره تور کشمش او پاتې شوي انځر او جوش دغه شیان چې دي د ګرګار باندې ډېر بدل دي چې دا بیا پر همدې مهال د کندهار د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي د سیمې په کچه هند د افغانستان د وچې میوې زیات غوښتونکی هیواد دی او وروستیو کې د سوداګرو لپاره په ټرانزیټي برخه کې اسانتیاوې هم زیاتې کړي دي. زموږ خلکو داسې ګمارله چې موږ به د هندوستان سره په ترانزیټ کې ډېر مشکلات پیدا کړو. خوشبختانه باید ووایو چې د هند حکومت منفي په اصطلاح اقدام ونه کوي حتی د پخوا هم سهولت ډېر کړی دی او زموږ په صادراتو کې کوم چې هندوستان هېواد ته ځي کوم مشکل نه دی پېښ چون هغه ترانزیټ دی او د ځمکې د لارې موږ لاره ورته لرو د پاکستان د خوا څخه ترانزیټېږي نو تر اوسه پورې خاص مشکل مخته نه دی راغلی. د سویلي حوزې په کچه زیاته وچه میوه په کندهار، زابل، روزګان او دایکنډي ولایتونو کې تولیدېږي چې وروسته د پروسس لپاره کندهار او بیا بهرنیو هېوادونو ته له همدې ځایه صادرېږي.